سلامونه او مینه خویندرونو دا ژوند داسې تېرېږي لکه باد لکه اوبه دا باد اوبه هم چې یو ځل د یو ځای نه تېرې شي بیا واپس نه راګرځي په بېرته بیا نه راځي دغه ژوند هم دغسې دی یو ثانیه ته باید متوجه اوسئ چې داسې کارونه وکړئ کوم دپاره چې خدای پاک را لېږلي یاست هیڅ وخت غفلت مه کوئ هیڅ وخت خیانت مه کوئ هیڅ وخت ظلم مه کوئ هیڅ وخت حرام پوهېږئ حرام څه ته وایي حرام هر هغه شی چې په ظلم کې حسابېږي او د چا حق دی او د خپل لاندې کوي هر حرام چې کوي ورباندې فکر وکړي د چا حق به د خپل لاندې کوي یو ملګري راته ویل دا شراب څښل خو د چا حق نه دی دا هم د خپل ځان حق دی چې ته د خپل لاندې کوي خپل ځان نه یو خبره را په یاده شوه یو ترک ملګری و هغه به تل دا خبره کوله وایي یو ځای کې ترکان ناست وو ملګري نو درې څلورو شراب څښل یو نه څښل یو توی ته یې وڅښه وایي هغه ورته ویل چې زه د مخکې نه خر یم نه غواړم چې خر شم نو دې ټوکې هم ډېر ښه یو مطلب لاره چې یعنې تاسو داسې کوئ خره کېږئ نو دا هم د ځان حق بلکې د خدای حق د خپل لاندې کول دي چې ته خپل هوش او هوس ته خپل لاندې کوې او داسې حرکت د تا نه کېږي چې هغه غیر انساني وي د انسان سره سمون نه خوري نو عزیزانو هر هغه عمل چې هغه د چا حق ته خپل لاندې کول دي ګورئ غیبت حرام دی خو د چا حق خوري که نه بهتان حرام دی د چا حق خوري که نه تهمت حرام دی د چا حق خوري که نه او داسې نور د چا سپکاوی حرام دی چا ته په ټیټه سترګه کتل حرام دی او داسې نور دا ټول هغه حرکات دي چې د چا حق د خپل لاندې کول دي هغه حرام دي دا مه کوئ هیڅ وخت یې مه کوئ او د ټولو نه اخري د خبرې مقصد دا دی چې ګورئ خدای پاک ته انسانیت څومره خوښ دی خدای پاک ته د انسانان څومره خوښ دي د هر انسانیت سره چې خیانت کوي هغه حرام دی او خدای پاک به د هغې پوښتنه د تا نه کوي او تا ته به عذاب درکوي بس خلاص ښه خلک ښه کارونه کوي بد خلک بد کارونه کوي نور قضاوت په تاسې مخکې نظم تاسې په خپل هم نام خدای ټول هوښیاران یاستئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو هیلهمند یم چې د اختر دا 3 ورځې به مو په خیر تېرې کړې وي زمونږ خو نن 3مه ورځ ده او ستاسو به شي د چا به 2مه وي او د چا به اوله خو نه ده نو انشاءالله چې کوښښ وکئ ښه کارونه وکئ هغه کارونه وکئ چې اول خو ګوره انسان بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یو انسان د خدای پاک د انسان څومره صفت کوي چې ډېر احسن یعنی بیخي نور څه پکې پاتې نه شو هر څه دننه او د باندې فکرونه او خبرې او هر څه احسن پیدا کړل بیا چې ورباندې مسلمان شو بیا نو لکه په غوړیو کې چې شودو کې چې غوړي واچوي بیا نو بیخي نو بیا داسې شو چې او که دې کې مونږه باوجود د دې چې انسانان یو غلط کارونه کوو باوجود د دې چې مسلمانان یو غلط کارونه کوو دا به موږ دپاره ډېر د بدبختۍ کار وي الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته